اوس د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي مطیع الله روفي څخه هیله کوو چې راشي او خپل لیکل شوی نظم واوروي. ښاغلی مطیع الله روفي د لوی او بخښونکي خدای په نامه وایي نن جوړ شوی ماښامې د یار په نوم ټول یې پېژنو او ټولو ته معلوم د استاد په صفت نن یې دلته ستایم د رازونو نه یو راز یې درته وایم راز یې نو دا دی وټپور د منځني ښوونځي وم زده کوونکی محمد اجان یار و زموږ ښوونکی څو کلونه وم همدلته متعلم انګلیسي ژبې همدې مو معلم و دوه کاله د ټولګي زموږ استاد نه هېرېږي مې او ډېر ښه مې دي په یاد ټول ټال یو ځل یې وهلم په څپېړه کلک په سوړه باید خبرې ډېرې مه کوه په ځیر تختې ته ګوره ډېرو درنو خویندو درنې خورګلالۍ زموږ درنه مشره خور او په ځانګړې توګه درنه خور اغلې ستورې منګل ډېرو محترمو مشرانو ګرانو کشرانو او ښاغلو همزولو خدای شاهد د حال دی زه نن ډېر خوشحاله یم او سخت د خوشحالۍ احساس کوم هغه دا چې لږ تر لږه موږ او تاسې د دې جوړه شوي یاست او یا لږ تر لږه په دې واستوالېدلي یو چې د خپلو عالمانو لیکوالانو مشرانو ادیبانو د دوی مانځنه د دوی په ژوندانه کوو او د دوی دغه علمي هڅې کومې چې دي دا لږ تر لږه د ټولو په وړاندې د ټولو ته ښکاره کوو نو د همدې ورځې په ویاړ او بیا په ځانګړې توګه محمد اجان یار چې زموږ او ستاسې د کونړ د سیمې دی او نن د ده په ویاړ دلته راټول شوي یاستو د خپل ځان لخوا او ستاسو لخوا دلته د زړه د کومې مبارکي وایم ګوتې مې خدای خاورې نه کړي انجینر صاحب لږ دی لایق ښه ښه البته ما ته دا نکاح څخه نه معلومېږي ګوتې مې خدای خاورې نه کړي په قلم دې همیشه برکت وي ده ته د اوږده ژوند هیلهمن یم او د ده د علمي بریاوو په هیله نو زه خبرې ډېرې نه اوږدوم اوس به تاسو ته د هغه نظم یوه برخه چې ما د یو څو میاشتو را په دې خوا د هېواد په اتلانو لیکوالانو او شاعرانو تر خپل وسه لیکلې خیر په هر حال ځان ته شاعر نه وایم خو څه چې زما احساس دی هغه مې کړی او په دغه لړ کې ښاغلی محمد اجان یار هم راغلی نو نن به ډېره ښه موقع وي چې ستاسو په وړاندې دغه لیکلی نظم وړاندې کړم د کونړ د جګو غرو د تاترونه نوم راځي خولې ته د یار د سر درونه نوم یې اخلم په ټپو کې رایادېږي په شعرو کې محمد اجان تکړه شاعر د کونړ سیمې په یارانو کې دی یار د پښتو مینې یار صاحب نه وینم هېڅ مې په نظر نه راځي چې زه خو ورته لږ تر لږه وګورم یار ماما چېرته دی یار صاحب څخه هیله کېږي چې مخکې راشي یار صاحب که دلته مخکې کښېنې دې ځای کې دې یار ماما دې شاته ناست دی محمد اجان تکړه شاعر د کونړ سیمې په یارانو کې دی یار د پښتو مینې ډېر ګلان یې کړل کونړ د غاړو څنډو نه راټول پکې شته دی هم پیروته هم ریدې او هم غاټول پیروته ستورۍ خورې او تاسو خویندو که تاسو یې نه پېژنئ دا خاص زموږ زمونږ د سیمې یو داسې ګل دی کېدای چې په نورو کې زه نه پوهېږم خو ما چې تر کوم اندازې دغه وکړه نو داسې خورېږي ډېره داسې زه نه پوهېږم چې څنګه یې ستاسو ته تشریح کړمه په یو طرف لاړ شي مکمل دیوال نیسي ډېر ګلان یې کړل کونړ د غاړو څنډو نه راټول پکې شته دی هم پیروته هم ریدې او هم غاټول
تشریح پکې کړی د قومونو د کونړ د ټولو خلکو او د رنګ رنګ رواجونو افتخار دی د کونړ د ولسونو د لیکنې شاعرۍ د علمونو د ګوهر نه ګوهر دی د پښتو په سمندر کې د ګوهر نه ګوهر دی د پښتو په سمندر کې هم لیکوال او هم شاعر دغه مظهر کې ستاسو د پاملرنې نه ډیره مننه په هر حال اول باید ما دا ویلي وي خو په هر صورت بیا هم تاسو ته د تیر شوي کوچنی اختر مبارکي وایم خدای دې ستاسو ټول عبادتونه او ټول اطاعتونه قبول کړي کور مو ودان چې زما څو خبرو ته مو غوږ ونیو